خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده د مصنف رحمه الله عادت دا دی چې آیاتونه او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي، نو بیا وروسته د هغې په اخر کې څه مسایل ذکر کوي چې هغه هم د همدغه آیاتونو او د همدغې احادیثو نه مستنبط شوي. نو فرمایي مصنف رحمه الله چې په دې باب کې دا مسایل ته واوره، دا پکې شته. اوله دا چې ان الدعوة الى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا الله د توحید طرف ته دعوت ورکول دا د الله سبحانه وتعالى د رسول محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو او د هر هغه چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار وي، دا هغه د مسؤلیت او ذمہواري ده، باید خپل مسؤلیت وپیژني. بله فایده په دې کې دا ده چې التنبیه علی الاخلاص. ګوره د الله سبحانه وتعالى توحید طرف ته دعوت ورکول دا ډیر لوی کار دی، دا څه معمولی خبره نه ده. دا ډیر خلک دا غواړي چې د توحید په دعوت کې استعمال شي، خو الله سبحانه وتعالى توفیق نه ورکوي. نو چاته چې الله توفیق ورکړی دی هغه باید د اخلاص کوشش وکړي چې د دعوت د الله دپاره بل څه مقصد یې پکې نه وي. انسان به څه وکړي، که ستاسو غیبت وکړي او یا ستاسو صفت وکړي ته پرې نه کمیږي نه زیاتېږي. خپل تعلق د الله سره برابرول پکار دی او د خلکو سره ښه اخلاق کول پکار دی، خو دومره درجه چې سړی خپل عمل کې ریا راولي دا ډېره کمزوري ده او د الله په حق کې ډېر ظلم دی. بله دا ده چې درېیمه خبره ان البصیرة فی الدعوة من الفرائض. دا ضروري فرض او واجب ده چې ته کوم مسلې د دعوت ورکې ته په هغې پوهېږي. بعضې خلک داسې وي چې سینه زوري کوي او ځان مخې ته کوي، او حال دا دی چې هغه نه پوهېږي. چې نه پوهېږي نو هره مسله کې بیا مه ګډېږه، چې کومه مسله باندې پوهېږي هغه بیان کا. اگر که یو حدیث باندې صحیح پوهېږي هغه یو حدیث بیان کا. همدغه رنګه مهمه مسله په دې باب کې دا وه چې کون التوحید اول واجب. توحید طرف ته دعوت او د توحید عقیده د اول واجب ده او فرض ده چې اول د دې مسلې نه شروع وشي، ځکه اول ما يلزم على العبد هو التوحید. اول چې په انسان باندې کوم څه فرض کېږي هغه د الله توحید دی چې دا وپېژني. همدغه رنګه دا فایده پکې ده چې اول د توحید نه شروع وکړی شي، حتی د منځه نه مخکې باید د توحید دعوت ورکړی شي. بله مهمه مسله په دې کې دا ده چې التنبیه علی التعلیم بالتدریج. تعلیم یا خپله کول یا بل ته دعوت ورکول په دې کې په قلاره باندې مهمه مسله ترې رامخکې که، په قلاره د هغې دعوت وکړه. که علم کې مهمه مسله رامخکې که هغه زده که او ورو همداسې ترتیب باندې چې روانې، نو نه به سړی ستړی کېږي او بالاخره به ښې نتیجې ته ورسېږي. دا ډېره مهمه خبره ده چې په قلاره تدریج په تدریج باندې تعلیم کول، تدریج په تدریج باندې خبره بل ته رسول، دا مهمه خبره ده. بل ډیره مهمه پکې دا هم ده چې البداءة بالاهم فالاهم یا تقدیم الاهم فالاهم. کومه خبره چې ډیره ضروری وي هغه مخکې کا، هغه مخکې بیان کا او بیا ورپسې همدغه ترتیب باندې. بل دا ده چې د زکات مسله په دې باب کې ذکر شو چې د اغنیاونه به اخیستلی شي معلوم مال، معلومه حصه چې کله کال ور باندې تیر شي او په د باندې قرض وغیره نه وي. زکات به بیت المال ته ځي او بیت المال به په غریبانانو، کونډو، یتیمانانو او هغه مصارف چې هغه ته ذکر دي په آیات کې، اته مصارف، په هغې کې به دغه زکات مصرف کېږي. همدغه رنګې دا مسله پکې ذکر شوه چې و ایاک و کرائم اموالهم. نو په زکات کې به ډېر قیمتي مالونه هغه نه اخیستلی کېږي، د دې وجې نه چې ظلم ونه شي په مال والا باندې. دا پکې مهمه خبره وه.
دا یو څو مسایلو په دې کې سنورم دي ان شاء الله تعالی، خو هغه به په بل درس کې بیان کو باذن الله تعالی. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.